صرف دومره نه بلکې دې خلکو چې کوم بادشاه او شدت هغه راولګي په دنیا کې یو جنت جوړ کو چې په هغه جنت کې د نهرونه بهیدل او اعلی مقام په مخ د ځمکه باندې چې دغه زماني خلک ته حیرانېدل. وې د هود علی السلام په زمانه کې د یو بادشاه او شدت د دبل یو ورور هم شدید و د دوه بادشاهانو د قوم د پاره، لیکن په لږ زمانه بعد د شدت غرور شدید وفات شو او کله چې هغه وفات شو دا ټول بادشاهي شدت د پاتې شو او شدت یو جابر او ظالم بادشاه په دغه زمانه کې دوی د خپل قوم بشان د هود علی السلام مخالفت شروع کړو. هود علی السلام د خلکو د دعوت ورکو توحید طرف ته او دا به ورته وی که تاسو د دعوت قبول کړئ نو الله سبحانه وتعالى په دنیا کې تاسو طاقت نورم سی وای کی او جنت به تاسو لیدل کی چې باقي به نهرونه بهيږي او د دنیا په لحاظ سره بغیر ډیر اعلی زیوي. وکړه چې شدت د خبر وریده نو هغه چیلنج ورکو هود علی السلام ته او دای ورته وی چې کوم جنت وعده کې زموږ سره نو زه به دغه جنت پرې زمکه جوړوم. نو ویل کېږي چې دغه شدت راولګېدو او د خپل زماني کوم مشهور او تکړه انجینرانو هغه راغوښتل او امر یې وکړو چې په دې ځمکه کې دی یو جنت جوړ کړی شي. بیا د خلک راولګېدل دغه جنت د جوړولو آغاز دی وکړو. په دې جنت کې د خلکو د سرو ډېر استعمال کړو، ډېر مالونه په دې باندې خرج کړو، ډېر اعلی مقام په دې ځای کې تیار کو چې په دې کې نهرونه روان شو او ډېر ناشنا ځای ښکارېدو. ده په تاریخي روایتو کې راځي چې د خر په جوړولو باندې 1500 کال ولګېدل په دغه زمانه کې. 1500 کال ډېر عمر دی. نو په 1500 کالو کې چې کله دا خر تیار شو نو شدت خپل لښکرې د ځان سره کړي او د دې خر د لیدلو لپاره را روان شو. وګورئ چې دې خر تر نږدې شو نو په دغه ټیم کې د باندې طوفان راغی او دا شدت د خپل لښکرو سره په دغه ځای کې هلاک شو. لیکن ملګرو د شدت د واقعیا په اسلامي روایتو کې نشته. دا اکثر يهوديانو را نقل کړل په خپل کتابونو کې. د یو قسم اسرایلی روایت دی چې ډیرم کده ډیر ترجیح نشو ورکوله، خو بهر حال ډیر مشهور و. نو په اختصار سره تاسو ته وړاندې کړل.